ښاغلیه چاودنه ورکوم. اوس ناپیکاسه عاکف ناراضي باید چاودنه ورکړم. مخکې له راوتو یې باید دا کار خلاص کړو. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو خلکو دې اتل خپل هیواد لپاره ځان قرباني کړي. ښاغلیه اوس چاودنه ورکوم. ښه سمه ده ته په خپله پوهېږې پیکاسه چاودنه ورکه. نن د نجیب د چانس ورځ ده. بېشکه دې والا رښتینی اتل نجیب لاړو مړ شو. رښتینی اتل بېشکه والا ډېر ښه کار به شو. نجیب لاړو مړ شو. د نجیب امر کیسه تر همدې ځایه پورې وه. بس همدومره وه. هیا اخر هم له نجیب نه وژغورل شو. په اصل کې خو باید عاکف دلته وای. هغه وخت به یې ډېر خوند کړی و. که نجیب مړ شي یعنې توپیر نه کوي. دغه وار به هم راورسېږي مینکه. څه وکړو نو چانس به مو نه وه. وینم چې په دې ورځو کې ته ډېر په سختۍ خوشحاله کېږي کایا. که غواړې ته عاکف پسې ورشه. خپل ځانګړی مهارت موږ ته راښکاره کړه. نه پرېږده ورور جانه. ما هسې یوه خبره وکړه بس دی. څارګر صاحب ته وتښته زه هغوی بوخت ساتم. بیړه وکړه وروره هغه بلې تښتي. بیړه وکړه حالا زر کوه وروره هغه بلې تښتي. وګوره هغې خوا نه تښتي. بیړه وکړه وروره هغه تښتي. زر کوئ ودرېږه. لاسونه دې پورته کړه پولیس. لاسونه دې پورته کړه. هله زر دا ځای تش کړئ. د بم خنثی کولو ډله راوغواړئ. هغه بم خو وخته خنثی شو به وروره. ته هغه بل کس پیدا کړه. هغه به تښتېده. ته نو څوک یې وروره؟ زه د هیواد یو عادي وګړی یم نو وروره. ما هغه ولیده. مخکې له دې چې وتښتې باید ونیسو. راځئ. دلته راشه. څه خبره ده وروره؟ زه بې ګناه یم. ما څه نه دي کړي. څه خبره ده؟ یوه شېبه ما څه کړي ځای بوځئ. یوه شېبه وروره ما چېرته بیایئ؟ زمریانو دلته راشه. امر وکړئ ښاغلیه. موږ وڅارئ. سمه ده ښاغلیه. ښه هغه نجیب امر چېرته دی؟ نجیب به څنګه پاتې شي مینې که ټوټې هم پیدا کړو ډېره به ښه وي. خو اصلي دښمن تر اوسه هم ژوندی دی.
کاکف مړ شوی وای اوس به په موږ اختر راغلی و چا عاکف روزلی و هغه مو له منځه یې و دې کس چې موږ ته دومره ستونزې جوړې کړې وې او نه خرڅېده او هیڅ د ضعف ټکی نه درلوده داسې کوم بل کس مو لیدلی کله چې څه مرسته ورسره شوې وای زموږ ټول سلطنت به یې له منځه وړی و ته اوس هم عاکف یادوې دا خبرې د نورې باندې کمې نه کړه عاکف هم وژنو خبره مه اوږده وه موږ تل داسې وایو خو په پای کې ژوندی پاتې کېږي موږ پسې کېږي او زموږ د کارونو مخه نیسي بیا هر ځای کې یوازې زموږ نوم بدېږي ښاغلو اوس نو په رښتیا هم زما شک پیدا شوی ستونزه خو به په موږ کې نه وي سر به دې هم دلته درنه پرېږدم نه به دې شک پاتې شي او نه ستونزه په خبره پوه شوې مونږ ځو تاسې هم د نجیب مړی پیدا کړئ او د امنیت مخې ته یې وغورځوئ سمه ده ښاغلی البته که یوه ټوټه هم وي ته د نجیب موټر کنټرول کړه بیا زموږ موټر راوړه سمه ده ښاغلیه ته هم دننه لاړ شه زر تر زره باید یو کس د نجیب په ځای پیدا کړو چې دنده ترسره کړي د هغې سویل په څېر زما یو څو ملګري شته خو ټول عادي دندو کې دي زه به بیا هم هڅه وکړم چې هغوی دې موقف ته ورسوم یعنې څه چې عادي دندو کې دي داسې کس نه لرو چې ترهګرو سره د مبارزې امریت وشي کړی ښاغلیه او خو هغوی ټول د ځینو ضعف ټکو او بې پروایۍ له امله له لسته لرې شوي د بې اخلاقه نسل روزلو لپاره مو څو کله پرله پسې کار وکړ همدارنګه رسنیو مو هم ګټه واخیسته اوس یوازې داسې کسان راسره پاتې دي چې له خپل ځان پرته بل د هېچا په فکر کې نه دي ښاغلو دا چاړه چې موږ د هېواد لپاره کاروله په خواشینۍ سره دوه اړخیزه ده او اوس هم دا بله خوا یې موږ پرې کوي ښاغلو داسې به ډېر بد کار وشي زه خو هم داسې وایم بیا به یې وګورئ دا بې ځایه خبرې دې بس کمې نه کړه پیکاسا ته دې ټوله هڅه وکړه یو داسې کس چې دیندار ښکاره شي ملت پاله ښکاره شي دوه مخو کسان نه یو کس پیدا کړه چې امکاني وي پوه شوم ښاغلیه زه به هڅه وکړم امبولانس راغی اوس به راشي یوه شېبه امر صاحب یوه شېبه د خدای لپاره زما خبره خو واورئ ما څه کړي دي ستاسې ژوند مې وژغوره په بدل کې را سره همداسې کوئ ها هغه کس ستاسې له لاسه وبخو وغورځوه ما دا کار وکړه باید مې کړی وای زما دنده هم دا ده دا پېښه څنګه وشوه موږ ته یې ویلی شي البته ما وکتل چې هغه څېره بدرنګه وه ومې ویل دا څه ډول سړی دی بیا مې وکتل چې جاکټ لاندې بام و ما ورته دلته راشه زر مې هغه بې شرفه له غاړې ونیوه لافې مه وهه وروره یوه شېبه تا خو نه یم لیدلی که نه ولې د له ځانه خبرې کوې ها راته ووایه ما نه یې لیدلی خو دې ښاغلي لیدلی یې همدې سړي هغه ځان مرګی له منځه یوړو تا خو ولیده که نه نه دی نه و یو زیړمخی سړی و فکر کوم وتښتېده څه وایې کوم زیړمخی ته څه وایې هغه سړی څه وم نه ته نه هغه سړی چېرته وتښتېده زه څه پوهېږم وروره هغې خوا ته لاړه نو ستاسو نوم څه دی خیرې کار د غلو سرلیک یې همداسې ولیکئ اتال خیرې معصوم کسان یې وژغورل سمه ده تازه خبر خپور کړئ حاضر مې هم سم اخلی کورم خراب شو ښه نو اوس چېرته لاړ شو بیا به د موږکو په څېر پټېږو او په پټه به ژوند کوو ها مینیکا ستا ژبه ډېره اوږده شوې خپلو خبرو ته دې پام نه دی چې څه وایې پام کوه مخکې له دې چې درته جنجال جوړ شي غلی شمې سمه ده راځئ چې لاړ شو که نه نو زما له لاسه به کومه پېښه وشي مهرباني خانم مهرباني ځان مرګې بریدګر خو مو له منځه ویوړ اوس نو ستا وار دی پیسه ګور
دا ده نه که فکر کوم ټوټې ټوټې شوی ښه نو بس څه وکړو ها لاسیاب خا کوم څه به یې پاتې وي هغه به یو پاکټ کې کېدو او امنیت مخته به یې ویسو دلته تاکه شته وبه یې ګورو وای وای ښکته شه دا دی دلته دی مړ شوی دی هرومرو به مړ شوی وي مړ شوی دی راځه چې پورته یې کړو وګورئ یو کس هغه موټر کې وه څېره یې عاکف ته ورته وه ته هم هر ځای کې د عاکف سوری وینې کایا نور نه غواړم ستا له خولې د عاکف په اړه کوم څه واورم خوله دې بنده کړه دا سړی ژوندی دی نه دی مړ شوی په رښتیا هم نه دی مړ شوی ښه نو د ده د وژلو ویاړ موږ ته په نصیب شو ته په رښتیا هم نه ځان نه لرې نجیب عامره مخکې له مرګه غواړې کوم څه ووایې عامر صاحب دلته څه خبره ده او دا خو عاکف دی وروره څه وکړو نور به څه کوو تختو هله موټر ته پورته شه عامر صاحب موټر تیز کا هغه راځي ډزې وکړه حالا سر کوه خدای مو وبخښه اوس هم راپسې دی موټر تیز کا د چېرته لاړه نه پوهېږم فکر کوم موږ ترې ورک شو وزغمه عامر صاحب وزغمه زه درځم وزغمه سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ عاکف ته هم لاړو اوس نو هېڅ چانس لرې نجیب عامره
ګورم چې اوس څه کوئ. دا لیونی څه کوي؟ موږ ته مخامخ را روان دی. هله راوځه راځه. که هغه خوشي کې بیا به اجازه درکړم چې ژوندی پاتې شي. دې حالت کې ما سره معامله نشي کولی. وسله دې وغورځوه کنه نو وژنه مې. هله نو زر کوه، رحم نه کوم وژنه مې. مهرباني وکړئ څارنوال صاحب، یوه شیبه ملګرو هیله کوم ارامه اوسئ. په خیر راغلی څارنوال صاحب. دننه اجازه نشته، لرې لاړ شئ. څارنوال صاحب یو ځان مرګي بریدګر هلته پروت دی. حالت یې څنګه دی؟ هغه سړی مړ شوی. پیژند پاڼه کوم شاهد شته؟ هغه کس سره پیژند پاڼه پیدا نه شوه، خو یو کس مو نیولی دی. کوم بل څوک مو هم نیولي دي؟ نه څارنوال صاحب، اصلي کس وتښتېده، بل یې دلته دی. دا خو زموږ خیري دی، بیا هم دوی دي. ښکاري چې تښتېدلی لکه ساکت دی. ایبا 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 سلامونه څارنوال صاحب. په خیر راغله نیازي. له هغه مخکې باید درته ووایم ما څه لیدلې نه مې اورېدلې. خبره مو اوږده کړه. عاقف چېرته دی خیري؟ نه پوهېږم که نه، هېڅ مې نه دی لیدلی. زه هم ترې خبر نه لرم. نیازي نجیب امر ته خبر ورکړه چې زه دلته راشم. سمه ده څارنوال. تاسې څنګه پوه شوئ چې دلته بمي برید کېږي؟ ها ولې مو امنیت ته خبر ورنکړه خیري؟ ستاسې داسې کارونه نور ستړی شوی یم. څارنوال صاحب زه دې پېښې سره اړیکه نه لرم. زه دلته ګرځېدم، ومې کتل چې د شهید جنازه ده، ځکه قطار کې ودرېدم. ومې ویل زه به هم ورته دعا وکړم. دا خبره د ماشومانو ته وکړه خیري. څارنوال صاحب موبایل یې ناروغ کېږي. د بم خنثی کولو ډله تر اوسه نه ده راغلې؟ نه امر صاحب نه ده راغلی. د شاهدانو وزارت واخلئ، وګورئ چې چا څه لیدلي که نه. د خبریالانو کمرې دې هم وکتل شي. سمه ده، امر به پر ځای کېږي. مخکې شئ ملګرو چې پلټنې ته دوام ورکړو. تا ته وایم وسله دې وغورځوه. امیر دې زما په ولکه کې دی، دا به ووژنم. زړه نه سوځوم په سر یې ولم. دومره خو اسانه نه ده کمقله. ته څه وایې؟ ما وویل نور نو ستا ګناه ده. امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب په تاسو شوي تاسو سره څه کړي ها؟ امیر صاحب عاقفه ته یې؟ هو زه یم امیر صاحب. ملګرو شاته لاړ شئ. هیله کوم شاته لاړ شئ. پرېږدئ چې موږ خپل کار وکړو. امیر صاحب هیله کوم په هوښ نشته په تاسو شوي. امیر صاحب امیر صاحب خبرې وکړه، هیله کوم. عاقفه هلانو پام کوه. هلانو امیر صاحب لږ نور هم وزغمه. هلانو سترګې دې خلاصې کړه. هله ملګرو لرې لاړ شئ. پرېږدئ چې موږ خپل کار وکړو. تاسې څه کوئ وروره؟ که زه نه وای اوس به مړه شوي وی. اوس هم داسې رانه مننه کوئ. په اصل کې باید تا د دوی لاس کې ورکړو، خو په هر حال عاقفه زه هیڅ ښه نه یم، سر مې ډېر درد کوي، ما پرېږده. نه دې شم پرېښودلی. بخښنه غواړم تا یوازې نه شم پرېښودلی. هلانو که ما وژغورې پوهېږې چې بیا به ستا د نیولو هڅې پیل کړم. وتښته. پوهېږم امیر صاحب پوهېږم. اوس چې وخت لرې وتښته. نه کېږي امیر صاحب نه کېږي. ته چې را سره اوسې زما ژوند نور هم له هیجانه ډکېږي. له تا پرته دا ژوند هېڅ خوند نه لري. او ته به د دې هېواد لپاره لا نور عاقف او ممدو په څېر کسان وروزې. لږ څه بې لارې وختم خو خیر دی. دا هېواد بیا هم تا ته اړتیا لري امیر صاحب. عاقفه زما
لاره پای ته رسېدلې فکر کوم له دې نړۍ ځم عامر صاحب سترګې دې خلاصې کا هیله کوم سترګې دې خلاصې کا عامر صاحب عامر صاحب وزغم عامر صاحب هلا لك پاتې عامر صاحب هلا نو وزغم زرکبا آفرین عامر صاحب راځه لږ څه نورم وزغمه عامر صاحب لږه لاره پاتې عامر صاحب وزغمه په خیر راغلی ښاغلی ژوندی اوسئ دا کیف کار څنګه شو هغه کار مو حل که نه وروره د څه شي حال بیا هم بریالي نه شو عاقف رانغی خو په هغه لومه کې نجیب عامر راګیر شو ښه شوې لږ تر لږه له یوې بلا نه خو خلاص شو ستاسې د شهید د جنازې کار څنګه شو څه شوي هلته خو به ستونزه نه وي پیدا شوې ونه وایئ چې په دې کار کې هم بریالي شوي نه یې په خواشینۍ سره کوم چا مراد له منځه وړی دی هرومرو دا کیف کار دی د همدې لپاره کل بهتره نغی په لوړ ګمان سره دا کار زموږ وروستی چانس وسمې ولې مو پام ونه کړه ولې مو تدابیر ونه نیول ښاغلیه موږ نه پوهېدو موږ فکر کوو عاقف هلته نه راځي او نشي راتللی هر ځای کې پولیس لټوي څنګه په رڼا ورځ داسې یو ځای ته تللی شي هېڅ نه پوهېږم البته نه پوهېږې تاسې هغه نه پېژنئ هغه داسې روزل شوی چې د نورو کسانو ژغورلو لپاره له خپل ځان نه هم تېرېږي موږ یې چې پېژنو څه ګټه یې کړې بیا هم هر ځلي بریالی کېږي ته غلی کېنه مې نیکه د نن لپاره ستا خبرې بس دي ډېرې خبرې دې وکړې خوله دې بنده کړه که نه نو زه به د تل لپاره غلی کړم هله ټول دننه لاړ شئ زمرایه مهرباني ښاغلیه هر څومره کسان چې لرئ دلته یې راټول کړئ ټول ډېر پام کوئ عاقف اوس هم آزاد ګرځي که یوه کوچنۍ ستونزه م ولیده ما ته خبر راکړئ په سترګو ښاغلیه هغه بیړه وکړه نو سم ودرېږه دا کار داسې نه کېږي هر ګام چې اخلو په هغه کې نه بریالي کېږو ښاغلو څه کوې مې نیکه حد دې وپېژنه که نه پرېږده چې خبرې وکړي د زړه ټولې خبرې دې وکړي ښاغلیه دا هېواد زموږ له لاسه وځي هره ورځ یوه نوې ضربه زموږ په سر لګېږي یو څو ماشومانو او هلکانو سره هم په سمه مقابله نشو کولی یو پخوانی څارګر او د امنیت اوامر ډېرې ستونزې راته جوړې کړي آیا د نړۍ لخوا پېژندل شوی فعال ځواک به همداسې وي د داسې یو سازمان پایله چې د هېواد په هره اداره کې خپل کسان لري باید همداسې وي ښاغلو 5 لوی انقلابونه د همدې لپاره جوړ شوي چې نظمې له منځه لاړ شي له دومره ستونزو ګاللو وروسته باید همداسې وشي ها زموږ ځواک هم دومره دی زموږ بهرني ملګري اوس خپلې لاسوهنې ته اړتیا ویني ټولو ته رسوا شوي یو نیم کسان مو زندان ته تللي موږ هم زندان ته ډېر نږدې یو ما ته وګوره مې نیکه زما اعصاب دې خراب کړل مخکې له دې چې ژبه دې پرې کړم خوله دې بنده کړه نه یې بندوم سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ
او په بغل کې د غنټې نه خان وهي تر څو موږ هر یو نوی ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي ملګرو دلته ویډیو سره شي ځکه کومې تیرې شوی برخې ټول دلته موجود دي کومې چې تیرې شوی د سرګر سیریال تاسو ټول دلته کتلی شئ پروایي ښاغلیه باید دا خبرې ومنو موږ ډېر بې پروا یو ډېر بې پروا څه کوې ته څوک یې چې ما وهې ها کاسه صبر وکړه ښاغلو هیله کوم داسې مه کوئ زه خپلو دښمنانو هم دومره نه وم سپک کړی د هغو له خوا نه مې هم تر اوسه دومره سپک حرکت نه دی لیدلی ښاغلې زه غواړم د دې څپېړې حسابي له ښاغلي پیکاس سره وکړم هغه هم همدا اوس که دومره زړور یې راشه خپله یې راسره ارامه اوسئ ښاغلو هیله کوم بس کوئ د دې وخت نه دی چې خپل منځ کې جګړه وکړو ارامه اوسه ښه شو چې سره مخامخ شو کیف ورور دی پلاره هغه خو مې پلار دی پلاره نجیبه ورور څه شوي پلاره بیړه وکړئ هلئ زر کوئ پلار مې څه شوي زر کوئ زر کوئ څه شوي بیبي خورې تاسې دلته څه کوئ ته باید ووایې چې دا څه شوي دي وایه په پلار مې څه شوي دي زر کوئ زر کوئ خلاصه که پلاره نجیبه وروره هله نو هله 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 څه شوي وګوره پلاره کوئ په کراره اجازه راکړئ نجیب سره دې څه وکړل ها ته پلار مې څه وشول هغه سره دې څه کړي عاقفه خبرې وکړه که نه څه شوي ته زما مخاطب نه یې وروسته له دې به هېڅکله هم ونه بوسې مینې کا ځان سنبال کا ته له خپل حد نه تېرېږې پوه شوې ښاغلیه دا څنګه خبره ده زما په څېر هوښیار زما په څېر تکړه زما په څېر یو جوهر د داسې یو بې پروا کس له خوا سپک شو او تاسې پې سترګې پټوئ ښاغلیه ها څه تا څه وویل ښاغلو ارامه اوسئ خوشې مې کړي ښاغلی پیثاګوره هیله کوم بس که نو نور نو بس کوئ بس کوئ د باندې اوسه څنګه اوسم ښاغلیه ومې ویل د باندې ووځه ښاغلیه هیله لرم چې پاموي څه وایئ سمه ده ځه له دې ځای نه ورک شه له مخې مې لرې شه نه غواړم ودې وینم سمې دی له دې ځای نه بوځه ښاغلیه خو ښاغلیه کایا جانه چې لږه تازه هوا واخلو دا نو څنګه کار دی سمې کایا جانه هیله کوم ارامه اوسه دا نو څنګه کار زما دې حالت ته وګوره سمې ارامه اوسه زه یې حلوم هیله کوم داسې مه کوئ سمې زما دې حالت ته خو وګورئ ارامه اوسه ما سره څنګه داسې کولی شي راځه دلته کښېنه لږ ارامه اوسه اوبه ورته راوړئ ما سره داسې نشي کولی هېڅوک یې نشي کولی هېڅوک حق نه لري که خپلې سناریوګانې مې دولت ته ورکړې وای اوس به په تاریخ کې زما نوم په زرین لیک لیکل شوی و دا واخلئ دا هر څه یو لوی رسالت دی موږ ډېر ټوټې ټوټې شوي یو یو بل سره لیدلي یو دې حالت ته مو وګورئ هر څه د پیکاس ګناه ده او د هغه د بې پروایۍ حساب له موږ سره کېږي ووایه پلار سره مې دې څه کړي هغه دې وژلی څنګه خبرې وکړه دا څنګه خبره ده نوربانو زه ستا پلار سره داسې کولی شم دروغجنه ښه نو ووایه چې هغه ولې ټپي شوی ولې تاسې څنګه داسې فکر کولی شئ زه به ولې هغه ته زیان رسوم په ما دومره باور نه لرئ ولې فکر ونه کړو تا خو د هغه سر ته وسله هم نیولې وه خدای دې وکړي ستا خبره رښتیا وي خدای دې وکړي چې د دې کار تر شا ستا لاس نه وي رانا ما مه لیونی کوه زه څنګه نجیب امر ته زیان رسولی شم زه د هغه لپاره ځانم قربانوم نو څنګه زیان ورته رسولی شم ها بخښنه غواړم خو له دې پېښو وروسته له تا نه د هر کار تمه کېدلی شي ارامه اوسه ښاغلی کایا نه ارامه کېږم ما ته هره شېبه مه وایي چې ارامه شم دا عوامو له لاسه وځي څنګه ارامه شم
موږ ټول یوې خواته یو کایا. دا کار هیڅ ښه نه و. پیکاس او پیساګور سره ډېر نږدې ملګري دي. څه پیکاس ته څه ووایې، څه پیساګور ته، دواړه یو دي. دا چې پیساګور هغه بې پروا کس ولې له ځان سره ساتي هېڅ نه پوهېږم. ته خو په ډېر ښه ډول خپل کار ترسره کوې سمې جانه. له اعدام نه خلک ژغورې. هره دوا په ډېر ښه ډول زموږ په ګټه رااړوې. د ګوندونو بندولو دواګانې هم تا چمتو کړي دي. مېرمن عزیزه د هم شپه او ورځ کار کوي. هغه نوي ځوانان چې کورنۍ کې ستونزې لري هغوی ټاکي او د ترکیې ملت په خلاف یې روزي او ډېر زیار وباسي. هغوی راتلونکو عسکرانو او امبورو کراتانو سره واده کوي او جاسوسي پرې کوي او ګټه ترې اخلي. د زده کړې په پالمه کلونه کېږي چې د دې هېواد ځوانې نجونې خپله ولکه کې ساتي. شطرنج لوبه وي. بیخي همداسې. په اصل کې که زه له پیساګور سره یوازې خبرې وکړم ما به درک کي. هو ښه به وي چې زه ورسره یوازې خبرې نه نه اوس یې وخت نه دی. ډېر په غوسه دی. صبر وکړئ کایا. هسې هم اوس دننه ټول په غوسه دي. آفرین. افسوس دې وي په تا باندې ته خو داسې نه وې. خدای لپاره ووایه کفه. خدای لپاره ووایه موږ تا سره څه کړي. ولې داسې کوې کفه؟ تا سره مو د خپلې خولې مړۍ شریکه کړه. تا ته مو د کور او د زړه دروازه خلاصه کړه. ورور او خور دې شو. چېرته مو تېروتنه کړې ده چې موږ سره داسې کوې کفه؟ خورې صبر وکړه اوس یې وخت نه دی. خبرې وکړه کفه. خبرې وکړه. هله ووایه نو موږ تا سره څه کړي دي ووایه چې موږ هم پوه شو. نجیب تا سره د خپل ورور په څېر مینه لرله. هر څه او هر چا نه یې ډېره مینه در سره لرله. ډېره مینه یې لرله. ما پرېږدئ. ښاغلی مینیکه سمه ده. مخه مې منیسئ زه ورځم. ښاغلی مینیکه ستاسې دې چلند په رښتیا هم زه ډېره حیرانه کړم. ستاسې په څېر یو لوی متخصص باید داسې چلند ونه کړي. ښه نو څنګه چلند باید وکړي؟ د یو عادي کس په څېر که سپک شي نور نو څه کولی شي؟ غوسه مو باید کنټرول کړئ ښاغلی مینیکه. که غوسه هم اوسئ باید ښکاره یې نه کوئ. دا خبرې خو تاسې موږ ته را زده کړي دي. هغه مفکوره به چې تاسو هر چا ته ورکوله اوس چېرته ده؟ تاسې چې خبرې کوئ خلکو باندې جادو کوئ. په یوه خبره مو ټول خلک راپاڅېږي ښاغلیه. همدارنګه جګړه پیلوي. تاسې د مخکې له وخته زوال مغز یئ. بیا مو هم خپله غوسه کنټرول نه کړه. زه مو په رښتیا حیرانه کړم. ته داسې وایې؟ وګورئ ښاغلی مینیکه تاسو ته یوه خبره کوم خو هیله کوم زموږ ترمنځ دې پاتې شي. هیله کوم مهرباني وکړئ. د پیکاس او پیساګور بې پروایي له امله موږ هم لږ تر لږه ستاسو په اندازه ناراحته یو ښاغلی مینیکه. او د ډېر وخت راهیسې که تاسې وغواړئ موږ دا ستونزه بل ډول حلولی شو. بل ډول یعنې څنګه ها؟ باید فکر وکړو. موږ ټولو ته لوی ګواښ مخ دی. هره شیبه کېدای شي امنیت موږ زندان ته ولیږي. که د هغوی بې پروایي نه وای اوس به دې حالت کې نه وو. البته دې حالت کې به نه وو. خو زه اوس هم نه پوهېږم چې بل ډول به یې څنګه واره کړو ها؟ انجمن ته د ډلې او مشر بدلون سپارښتنه کولی شو. یعنې څنګه؟ وایي چې پیساګور خرڅ کړو ها؟ د خرڅولو کلمه مناسبه نه ده خو زما پان مناسبه کلمه معامله ده. له لوی انجمن سره به د راکړې ورکړې یوه معامله وکړو. معامله وکړو له انجمن سره؟ د راکړې ورکړې بده خبره نه ده. هرومرو دا کار کېږي. هغوی خو د دوا مغزه نه دي. بېکاره غړي دي. په بدن کې هم مغزه نه بدلیږي خو پښه او لاسونه نوي کېدی شي. مړې حجرې ژوندۍ حجرې د بیولوژي درس دی او لومړی ټولګی دی. څنګه ده؟ سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، ځکه کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې.
د سرګر سیریال تاسو ټول دلته کتلی شئ. ولې غلی یې عاکفه؟ عاکفه ولې غلی یې زویه؟ ته ولې تر اوسه غلی یې عاکفه؟ ولې؟ هنري خورې وګورئ تاسو ته قسم کوم ما نجیب عامر سره هېڅ هم نه دي کړي، هېڅ هم نه. هغه مې همداسې پیدا کړ، موټر ته مې پورته کړ او روغتون ته مې راوړ. هغه نو ولې د هغه سر ته وسله ونیوله؟ مجبور وم ولې مجبور وې؟ ولې مجبور وې؟ څه ته مجبور وې؟ څه ته؟ مورې ولې له ده سره خبرې کوې؟ زه زر ځم پولیس راغواړم. د ممدوح ویشتلو ته هم مجبوروي؟ که هغه مړ شوی وای، که معیوب شوی وای بیا؟ ها؟ که ما هغه نه وای ټپي کړی نو هغه زه وژلم رانه. څه مې کړي وای؟ هو وژلې، ځکه چې تا غوښتل نور کسان ووژنې. الپره نوربانو لاړ شئ پولیسو ته خبر راځه ورکړئ. الپره. یوه شېبه. ماما د مورې صبر وکئ. ته څه کوې عاکفه؟ د دوی سر ته هم وسله نیسې که څنګه؟ بس کوئ، نور نومانه لرې اوسئ، په ما فشار مه راولئ. بس کوئ. هم مجرم یې او هم چیغې وهې. ته په کوم حق باندې په موږ چیغې وهې عاکفه؟ رانا که زه نن نه وای اوس به نجیب عامر مړ شوی پوه شوې، خو تاسې هېڅ نه غواړئ چې په دې خبره باندې پوه شئ. بیا هم تاسې ټول ما ملامتوئ. ها سمه ده، دا خبره منم، هر څه چې وایې منم یې. افسوس دې وي په تا هندي خورې. چېرته ځې؟ ودرېږه، صبر وکړه. سمه ده، اوس باید آرامه شم. په زړه کې به یې لاسو پورې وشمېرم. ته څه کوې مینیکا؟ فکر کوم چې څه باید وکړم. ته څه کوې؟ سمې جانه، زه له تا نه یوه غوښتنه لرم. اوس دننه لاړ شه، پیسه ګور ته ووایه چې غواړم له هغه نه بښنه وغواړم. دا چې ډېر پښېمانه یم او له ډېرې ژړا مې سترګې سرې شوي دي. دا خبره هم ورته وکړه، سمه ده؟ دا ډېر ښه فکر دی. هو ورته ووایه چې غواړي لاس مو هم ښکل کي، پښې به مو هم ښکل کي. داسې ورته ووایه. هغه زما خفګان نشي منلی، زه یې خوښېږم. منې یې؟ هو البته. وبای منې، ته دې هم ژوندی یې عرضو. ډېره مننه مېرمن عزیزې، تاسې زما رښتینې ملګري او د دعوته ژمن کسان یئ. قاتله ودرېږه پولیس، ونه خوځېږې، ونیول شو. لاسونه دې پورته کړه. زه یوازې غواړم د خپل پلار او مېرمنې غچ مې واخله، پوه شوئ؟ زه یوازې د رښتینې عدالت په لټه کې یم. تاسې ښه یئ؟ ستونزه خو به نه لرئ؟ په کراره دا هم واخلئ. واخله وروره. عاقب کندوز حال مرکز ته خبر ورکړئ کېدای شي ونیول شي. سمه ده. 2:40 مرکز ته د نجیب الماس مېرمنه تاسو یې؟ هو څه شوي؟ ډاکټر صاحب مو غواړي. د نجیب خو به څه نه وي شوي. زه نه پوهېږم ډاکټر صاحب به یې درته ووایي. څه شوي دي؟ مهرباني وکړئ. څنګه داسې فکر کولی شي؟ هغوی څنګه نه پوهېږي چې زه امیر صاحب او محمدو ته زیان نشم رسولی؟ څنګه نه پوهېږي؟ دا هر څه د هغه رزیل پیساګور له امله په ما راغلل. بې شرفه رزیله، کم عقل انسانه، که دوزخ ته هم لاړ شي نو پیدا کوم د پیساګوره. ډاکټر صاحب خپلوان یې راغله. سمه ده. ډاکټر صاحب موږ مره غوښتي وو. هو د ښاغلي نجیب روغتیایي حالت ښه دی، کوم جدي ټپ نه لري، خو د یوې لوی چاودنې تر منځ ګیر شوی دی. ډېر لوی شوک یې لیدلی، خو ښه به شي. خدایه ډېر شکر. شفا دې وي. خدایا ډېره وډاره شوم چې بد خبر ونه اورم. نجیبه ته ښه یې؟ مه ډارېږئ، زه ښه یم. تاسې څه وخت دلته راغلی؟ موږ خو هسې هم دلته وو پلاره، د ممدوح ورور لیدو ته راغلي وو. نجیبه دا څه حال دی؟ هره ورځ له تاسو نه ټپي کېدو خبر اورم، هېڅ مغزه راته نه دي پاتې. والله زه خو به لیونی شم. بیا یې مه پیله وښځئ. څه وکړم؟ په هېواد کې د مزدورو کسانو کمبود نشته، نسل یې ډېر دی. اندېښنه مه کوه، اوس باید دا حالت وزغمو.
زه څه وخت رخصتېږم ډاکټر صاحب؟ 2-3 ورځې وروسته. امکان نه لري دومره وخت نشم پاتې کېدلی. نن شپه پات شئ بیا به وګورو. دی کوټې ته بوځئ. سمه ده ډاکټر صاحب. او امر صاحب خبر شوم زر راغلم. شفا دې وي. مننه کوم ممدوحه. نه پوهېږم ستاسې په اندازه په دا کار امر به بل چېرته پیدا کوله. یوازې د دې لپاره چې دلته مې زړه تنګ نه شي ځان یې د چاودنې منځ ته غورځولی. هېڅ اړتیا نه وه. د ته وګوره داسې غوړي ټوکي بکي د خندا خبره نه وه. مونږ ته اجازه راکولی شئ؟ تاسې هم ممدوحه راشه چې دلته کښېنو. هلته کې نظر کوه. خیرات دی امر صاحب. او کیف وایزر پیدا کو ممدوحه؟ پیدا وای کو خو په دې ټپي او زخمي حالت کې به څنګه پیدا کو؟ ستا حالت څنګه دی؟ ته ووایه امر صاحب. زما پام بیخي ښه یې. پیغام مې ده واخیست. دا هغه مرمۍ ده چې زما له پښې راوتلې تر څو چې زه پرې عاکف ونولم نه شاته کېږم. ممدوحه ارامه اوسه. عاکف زما ژوند وژغوره. زما زړه کې اوس هم یوه هیله شته. اوس هم یوه هیله را سره شته چې هغه به بېرته ښه سړی شي. داسې مه وایه امر صاحب. ته زما خبره واوره. د ثابت یا خیري له لارې هغه پیدا کوو. اوس هم هغوی سره ګورو. سمه ده؟ سمه ده امر صاحب سمه ده. نرسې نرسې هغه چیرته دی؟ لاړ؟ نه ښاغلیه دروازې سره ولاړ دی. ډېر خفه ده. که اجازه مو وي غواړي تاسې نه بخښنه وغواړي. ورته ووایه چې اوس ناوخته ده. که دا حکومت هم راچپه کړي بیا هم نه بخښم. دومره ملامت نه دی پیکاسه. یوازې له ما نه یا له پیکاس نه د بخښنه وغواړي بس نه کوي. ښاغلیه پرېږدئ هر څه چې کوي ودې کړي. کایا مینک زما لپاره ډېر به ارزښته دی. په دې خو پوهېږي موږ ټول کله کله داسې په غوسه کېدلی شو او هو خبرې هم بې ځایه نه وي. یو عاقب نه ځان نشو ژغورلی. په هر حال موږ لویان یو. بخوې ورته غږ وکړئ چې راشي. ښاغلیه پوهېږم ما ته ډېر په غوسه یې. هر څه چې وایي حق لرئ. هره سزا چې راکوئ زه هغه منم. هیله کوم ما وبښئ. پوهېږئ چې تاسې ته څومره درناوی لرم. ناڅاپه په غوسه شوم. باور وکړئ چې دا موضوع اصلا شخصي نه ده ښاغلیه. یوازې دا وته زما د صداقت او هیجان ښکارندویي کوي. ښاغلیه زه ستاسې تر ټولو صادق غلام خدمتګار او ان نوکر یم. د ټولو په مخ کې تاسې نه زر ځلې بښنه غواړم او لاس مه ښکلوم. ډېره بښنه غواړم. زه دې ډېر خفه کړم مینیکا. ښاغلیه که تاسې رانه خفه اوسئ زه به ځان د بوغاز پلنه لاندې وغورځوم. یوازې لاس مو نه ښکلوم. اجازه راکئ چې پښې مو هم ښکل کړم. یوازې له ما نه له پیکاس نه باید بښنه وغواړې مینیکا. په سترګو ښاغلیه ولې نه؟ ګرانه وروره ډېره بښنه غواړم. د یوې کورنۍ تر منځ داسې خبرې کېږي. هیله کوم ما وبښئ. سمه ده زما دا کار سم نه و پوهېږم. ډېره زیاته بښنه غواړم. زه دې وبښلم. هله ووایه چې زه دې وبښلم. هله پیکاسه خبره مه اوږده وه. ته یې نه وینې کایا مینیک څومره صمیمي دی. هو ورور جانه که بل ځل داسې یو کار تکرار شو ورور جانانو. ثابته وایم راکه کنه هله نو. زما په څېر یو عاجزه کس لپاره ستاسې مخې ته درېدل د ویاړ ځای دی ښاغلیه. عاقب څرګر به نه پوهېږي چې موږ خیري څارو. ستاسې له خبر پرته د لوی انجمن لیدو ته ورغلی. اوس هم هلته ده. تر همدې ځای واقفه موټر نه ښکته شه. زما په کتاب کې خیانت کول نشته. او هو کله چې پیساګور له منځه لاړه
بیا به ټول هر څه د هغه په حساب کې ولیکو. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر